سلام ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل نه ستاسو خدمت حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو ده چې څنګه یو تاسو ته یو داسې ټمپلیټ ښیم د بلاګر لپاره. د بلاګر په اړه زموږ ویډیو داسې یو ټمپلیټ ښیم چې د هغه سپیډ تقریبا په موبایل کې 90 ده او د ډیسکټاپ چې ده هلته بیا تقریبا 98 ده. نو دا یو تیز ټمپلیټ ده د ګوګل ایډسنس اپرول لپاره ډیر مهم ده. او کله چې تاسو ته د ګوګل ایډسنس اپرول درکول شي نو بیا کله چې تاسو د ګوګل ایډسنس اعلانات خپل بلاګ ولګوئ نو ستاسو د سپیډ چې ده بیخي سلو کېږي. یعنې که تاسو مخکې 50 ستاسو د هغه سپیډ 50 شي د بلاګ نو ستاسو کله چې تاسو په اول سر کې ستاسو د موبایل سپیډ چې ده هغه 50 یا 80 اویا وي نو کله چې تاسو د ګوګل ایډسنس اعلانات په خپل بلاګ باندې ورګوئ نو ستاسو د سپیډ چې ده تقریبا 30 یا 15 ته برابر رسېږي. ځکه چې د ګوګل ایډسنس اعلانات چې ده هغه کله خپل بلاګ ولګوئ نو ستاسو د بلاګ سپیډ به بیخي سلو شي. نو د دا ښه خبره چې تاسو د خپل بلاګ لپاره یو داسې ټمپلیټ پیدا کړئ چې د هغه مخکې له مخکې سپیډ زیات وي. تقریبا دا سپیډ بیخي ښه سپیډ ده، تقریبا 90 سپیډ ده. 90 سپیډ چې ده هغه ډېر زیات سپیډ ده. ما د بلاګر لپاره تقریبا نن څو ورځې کېږي زه لګیا یم کوشش کوم چې یو تیز ټمپلیټ پیدا کړم ستاسو دپاره. نو دا یو ښه ټمپلیټ ده. دلته ستاسو ته د دې ټمپلیټ هغه ما خپل بلاګ کې لګولی ده. کوم بلاګ چې ما ایډسنس راپلوډ کړی په هغه باندې مې اوس نوی تازه ورته اپلوډ کړو ځکه چې کوم مخکینی ټمپلیټ و هغه سره زما د بلاګ سپیډ بیخي کم سلو او دې سره بیرته ښه شو، ډېر زیات شو، تقریبا 50 ته ورسېدو. مخکینی ټمپلیټ کې زما د بلاګ سپیډ کله چې ما د ګوګل ایډسنس اعلانات ولګول نو د هغه سپیډ تقریبا 100 ته راورسېد. دا ډېر کم سپیډ ده. تاسو لیکلي دي چې له 0 تر 9 پورې کم سپیډ ده او له 50 تر 9 پورې بیا ښه ده او له 90 تر 100 پورې بیا بیخي سپیډ ده. 90 سپیډ ده، بیخي تیز سپیډ ده. نو دلته تاسو کتلی شئ دا بلاګ تاسو ته مخکې ما ښکاره کړی دا ایسټیر اعلانات مې پرې لګولي دي او دا هغه چې تاسو نه ښکاري دا عکسونه په دې کې ما عکسونه نه دي لګولي، صرف پوسټونه مې کړي دي. نو د دې ټمپلیټ ډاونلوډ کولو دپاره تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک وي، هغه لینک باندې به کلیک کړئ، دا ټمپلیټ به ډاونلوډ کړئ. او دا پریمیوم ټمپلیټ ده، داسې نه ده چې دا د پرې خو دا پریمیوم ټمپلیټ ده. که داسې پریمیوم پرې ټمپلیټ ده څنګه باید معلوم کړئ؟ دا کاپي رایټ سی 2021 پښتو. دلته به که ستاسو نوم نه وي راغلی او دلته د کوم کس نوم راغلی وي چا چې ټمپلیټ جوړ کړی وي نو هغه باندې تاسو ایډسنس اپرول نه شئ اخیستلی ځکه چې هغه پرې تیم د هغه ایډسنس دا معلومېږي چې دا تیم پرې ده او دا پریمیوم ټمپلیټ ده. آینده پیسو اخیستل سوی ده، بیا د کس لخوا نه اپلوډ سوی ده یا کریک سوی ده. دا کریک کېږي نو مخکې کوم تیم چې و ما هغه دلته دا کاپي رایټ کوم کس چې دا ټمپلیټ جوړ کړی و د هغه نوم و بیا ما هغه لرې کړو. هغه په اړه هم تاسو ویډیو جوړ کړئ. تاسو چېرته بل ټمپلیټ وي او نه غواړئ چې هغه درکړي او دلته ستاسو نوم نه راځي په دې ځای کې نو دغه په اړه تاسو ته بله ویډیو جوړوم. یو کم کوډ دغه باید تاسو په خپل بلاګ کې پیسټ کړئ چې ستاسو نوم په دې ځای کې راشي او دغه کس کوم چا چې ټمپلیټ جوړ کړی د هغه نوم لرې شي. په دې سره اباوټ هوم پیج کنټنټ دا پیج په اړه تاسو ته معلومات ورکوم چې څنګه تاسو باید خپل بلاګ لپاره جوړ کړئ. دا هم ډېر مهم دي. که تاسو غواړئ چې خپل بلاګ له ایډسنس سره اپلوډ کړئ دا اباوټ کنټنټ او پرایوسي پالیسي دلته نشته پکې. د دې ځای کې بیا تاسو ایډ کوئ، ورسره ډسکلیمر ده دا پیج تاسو باید جوړ کړئ او خپل بلاګ ته به په دې طریقه اپلوډ کوئ. اول به ټول نه مخکې دا تیمز باندې به کلیک وکړئ، دلته کسټمایز لیکلی او دلته ورسره دا نښان ده په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته که تاسو نه غواړئ چې مخکینی ټمپلیټ ډاونلوډ کړئ یعنې کوم ټمپلیټ چې مخکې ورته اپلوډ کړی ځکه چې که ستاسو دا ټمپلیټ یا خوښ نه شي یا کوم بل مشکل پکې راشي د هغه لپاره تاسو باید د هغه مخکینی ټمپلیټ بیک اپ واخلئ. دا بیک اپ باندې به کلیک وکړئ، ستاسو هغه مخکینی ټمپلیټ به ډاونلوډ شي. کله چې هغه ډاونلوډ شي نو له وروسته به ریسټور باندې کلیک وکړئ، اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. داسې یو فایل ده، دا نوم خو نه لري، داسې صرف نمبر سره لیکلی دې ته به زه نوم ورکړم او د اخر کې XML ورسره لیکلی دا به باندې به کلیک کړئ، اوپن باندې به کلیک وکړئ. دلته کتلی شئ ریسټورینګ تیم څو سکنډه وخت اخلي. دا د ریسټور تیم دا وسو ریسټور شو او په اپلوډ شو. دلته ویو بلاګ باندې کله چې زه خپل بلاګ ته راځم دا ریفرش کوم ما بلاګ ویو کړی دلته تاسو ته کتلی شئ دا تیم دی. دلته هوم پیج ده، دا مینیو دی، دا هر څه پکې شته خو دا تاسو کولی شئ دا ایډیټ کړئ. د دې ځای نه به ایډیټ کوئ او لیاوټ باندې به کلیک وکړئ. دلته دا هر څه تاسو کولی شئ ایډیټ کړئ، کوم چې زیاتوئ کوم چې کمول غواړئ. په دې سر کې دا هیډر لوګو دلته به دې پنسل باندې به کلیک وکړئ.
دا هغه لوګو ده کوم چې دلته تاسو ته ښکاري ریموو باندې به کلیک وکړئ او دلته ورته بل لوګو اپلوډ کړئ کوم چې تاسو د هغه وي د بلاګر لوګو وي هغه لوګو چې تاسو اپلوډ کوئ هغه له هغه وروسته نور دا ټول ویجټ کوم چې غواړئ تاسو یې چینج کړئ یا بدل کړئ زیاتولی کمولی هم سئ دا سوشیل پلان ده دلته ګورئ دا پیج دی زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم دا د ډیلیټ باندې به صرف کلیک وکړئ او که غواړئ چې ایډیټ یې کړئ یا کوم لینک پکې واچوئ نو دا فیسبوک پیج ده ایډیټ باندې به کلیک وکړئ دلته به ورته دا ټیمپلیټ پیج یو آر ایل په دې ځای کې شته کوم چې دا ټیمپلیټ جوړ کړی دا هماغه پیج یو آر ایل ته خپل پیج یو آر ایل کاپي کړئ دلته به پیسټ کړئ بس سیو باندې به کلیک کړئ تاسو هغه به سیو شي او داسې ټویټر ده انسټاګرام ده د انسټاګرام دوه ځای پرې راغلی دا به یو ځای ډیلیټ کړئ دې سره چې دا کم شي نو دا ستاسو د بلاک سپیچ چې دا نور هم تیزیږي دا زیات مه پکې کوئ دا او له هغه سره نو نور څه مین منیو ده دلته به ایډیټ وکړئ دلته دا تاسو ته ټول ښکاري هغه کوم چې په سر کې ما تاسو ته وویل چې هوم پیج باندې تاسو ته ښکاره کېږي که غواړئ کوم چې ډیلیټ کړئ غواړم دا ډیلیټ کړم دا زما په کار نه ده دا به ډیلیټ کړئ دا ایرر پیج دا پالته ده دا به ډیلیټ کړم او دا شارټ کوډ دا به ډیلیټ کړم تقریبا دا ټول ډیلیټ کړئ صرف یو څو پنځه څلور یا پنځه هغه پرېږدئ دا به هم ډیلیټ کړئ دا به هم ډیلیټ کړئ هغه ستاسو خپله خوښه چې څومره پرې ورکوئ خپل سایټ ته دا به هم ډیلیټ کړئ دا به هم ډیلیټ کړئ بس له هغه وروسته که ایډیټ کول غواړئ بیا دغه په اړه مخکې ما تاسو ته وویل چې کوم لینک غواړئ دلته کې واچوئ دلته به تاسو د لیبل لینک راوړئ دلته بیا واچوئ کوم پوسټ تاسو لیکئ په هغه کې تاسو ته حتما لیبل ورکوئ هغه پوسټ نو هغه لیبل چې کوم ورکوئ کوم پوسټونه چې د یو څه باره کې لیکئ مثلا د یوټیوب باره کې د فیسبوک باره کې د هر څه باره کې پوسټونه لیکئ نو هغه ته یو لیبل ورکوئ مثلا یوټیوب باره کې هر یو لیبل ورکوئ هغه ته نو بیا کله چې تاسو هغه د لیبل لینک په راوخلي دلته بیا پیسټ کړئ نو کله چې تاسو په دې منیو کې په هر هغه باندې څوک کلیک وکړي نو تاسو ته به دوی ته به هغه پوسټونه خلاصېږي په خپل بلاک ستاسو بلاک دا سیو باندې به کلیک کړئ دا هم سیو سو بس دا یو مهم سیټینګ دی تاسو نور تاسو خپله کولی شئ دا ډېر اسانه کار دومره سخت نه ده نو دا یو ډېر ښه ټیمپلیټ چې ما تاسو لپاره پیدا کړی خو مخکې ما غوښتل چې نور ټیمپلیټ هم پیدا کړم خو ما پیدا نه کړ د دې نه تیز ټیمپلیټ چې ما پیدا نه کړ د سپیډ بیخي زیاته او دا به ستاسو سره د سرچ باره کې یعنې ستاسو سرچ بلاګ به سرچ ډېر په اسانۍ سره راځي نو دلته به د دې پیج لینک به هم زه تاسو ته ډسکرپشن کې ورکړم کوم چې تاسو ته خپل بلاګ سپیډ چې کول غواړئ تاسو د اول کله چې تاسو دا ټیمپلیټ نه اپلوډ کړئ د خپل بلاګ یو آر ایل به کاپي کړئ او به دې پیج کې به پیسټ کړئ او انالایز باندې به کلیک وکړئ نو تاسو به وګورئ چې تاسو د بلاګ سپیډ څومره ده چې ډېر زیات تقریبا که تاسو پوسټونه کم کړي وي نو هغه به 50-60 کې وي د دې نه زیات نه شي کېدی او که چېرته کوم بیا کله چې تاسو ډېر پوسټونه وکړئ بیا دا د دې سپیډ سلو کېږي بیا دغه لپاره هم تاسو یو ویډیو جوړوم چې بیا څنګه بیرته د خپل بلاک سپیډ چې د هغه زیات کړي نو دا ډېر مهمه ده چې تاسو د بلاک سپیډ باید زیات وي یو ایډسنس د اپروول لپاره او د ګوګل سرچ لپاره دا ډېر مهمه ده چې تاسو بلاک سپیډ باید زیات وي د کوم ایرر نه ورکوي دا صرف دا یو ایرر ورکوي دا به زه تاسو ته بله ویډیو کې انشاءالله وښیم چې دا څنګه تاسو ختمولی شئ که دا تاسو ختم کړئ ستاسو د بلاک سپیډ بیخي زیات شي هغه صرف دا یو مهم دا ده چې دا تاسو باید لرې کړئ دې طریقه تاسو د بله ویډیو کې ښیم دا کله ناکله داسې کېږي ګوره دا نه اتیا ده ته ګورې زه یو ځل بیا ریفرش کوم انالایز کوم دا دویم ځل بېرته تېز شي دا سپیډ خو د دې اصلي سپیډ چې د هغه نوي ده تاسو کتلی شئ دا ځل دویم ځل ما ریفرش کړو دا یو نوي سپیډ شو بېرته نو دا ډېر مهم ده ستاسو د بلاګ لپاره چې سپیډ که چېرته زیات وي نو هغه ګوګل انډیکس کولو کې ستاسو لپاره ډېر مهم دی ستاسو بلاګ چې د هغه انډیکس کوي ځکه چې یو کتونکی راشي ستاسو بلاګ باندې کلیک وکړي او هغه زر ورته راخلاصي نو دا ګوګل لپاره ډېره مهمه ده اوس خو د ام پی پیج هغه هم زیات شوي دي کلیک کولو سره مخکې بیا خلاص شوی وي یعنې صرف یو سکینډ هم نه غواړي نو دې لپاره ستاسو د بلاک سپیډ چې زیات وي ګوګل هغه انډیکس کوي او که ستاسو د بلاک سپیډ کمزوری وي کم وي نو بیا هغه نه انډیکس کوي ځکه چې هغه ته هغه دا فکر کوي ګوګل هم دا غواړي چې هغه کتونکو داسې هغه رامخکې کړي پوسټونه چې هغه زر خلاصېږي یعنې د هغو وخت ضایع نه شي نو دا وه زموږ نوې ویډیو خدای دې وکړي چې تاسو خوښ کړې وي د دې پیج سپیډ چې دا به هم لینک مو زه په ډسکرپشن کې ورکړم او د دې ټیمپلیټ لینک مو زه په ډسکرپشن کې ورکړم تاسو ځای نه ډاونلوډ کړئ او خپل بلاګ ته یې اپلوډ کړئ تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ د الله په امان ښه وخت